بل کس وایي چې یاره کله واشروم ته ننوځم د غسل لپاره نو وسوسې راځي. څه وکړم؟ وسوسې خو اکثر خلکو ته راځي او د وسوسو دا داسې بیماري ده چې دا ډېر خطرناک شی دی. ټیک شوله؟ د دې یو سټیج دی چې هغه سټیج ته ورسېدلی که نه دا بیا نه ختمېږي. په ډاکټرانو پسې به ګرځي، په حکیمانو پسې به ګرځي، ملایانو پسې به ګرځي، دمګرو، تاسو د دمګرو ډېر شوقیان یې، دمګرو پسې به ګرځئ، دغه مسئلې بیا نه حل کېږي. صحیح شوله که نه؟ خو به هر حال که ابتدایي مراحل د هغې علاج کېدلی شي. داسې علاج کې یو سړی باتروم ته ننوځي او دی ښه غسل وکړي، ښه برابر غسل وکړي، د هغې نه پس هم ده ته وسوسې راشي چې هلکه پلانکې ځای به دې وچ پاتې شوی یو، غسل به دې نه وي شوی او ګنده به یو، دارې درته وشو، ښکته شو، بره شو. نو د دغه سوچ فکر د ځایله کولو دپاره دا طریقه ده چې یاره یو سړی واجب غسل کوي، ټیک شوله که نه؟ غسل واجب کوي او دی باتروم ته ورننوتو، نو دله پکار دی چې یاره د غسل کم فرایض دي دی په هغې باندې عمل وکړي. ټیک شوله که نه؟ خولې ته اوبه اچول پکار دي، ټیک شوله؟ پوزې ته اوبه اچول پکار دي او په ټول وجود باندې یو ځل اوبه اچول پکار دي. ټیک شوله؟ نو دی دې دا سوچ کوي چې هلکه ما د غسل هغه فرایض ادا کړل، اوس که زه ماضي یم او که بېلماضی یم، باتروم نه خپې سپکه ووځه. ټیک شوله که نه؟ بیا په واشروم کې ایسارېږي نه چې یاره بس دا کار کول پکار دي، دا کار کول پکار دي، دغه سوچونه فکرونه به نه کوي. خو بس دغه د غسل واجبات چې کوم دي دا به خپلې مخې ته کېږدي چې هلکه دا دوه درې خبرې چې کوم دي دا په دې کې لازمي دي. خولې ته اوبه اچول، پوزې ته یا وجود باندې، ټول وجود باندې اوبه اچول دا لازم دي. نو چې دغه ته لکه مطلب وسوسه راتله نو وسوسې ته وایه، ذهن ته خپل ته وایه چې هلکه ما خو هغه درې لوازمات پوره کړل، خولې ته مې اوبه واچولې، پوزې ته مې اوبه واچولې، وجود باندې مې اوبه واچولې، نو نور تاسو څه غواړئ؟ نو هغه وهمونه به ستا نه پخپله کډه کوي، منډه به درنه وایي. ټیک شوله که نه؟ یا ذهن دې مجبوره کوي په دې معنی، نو ذهن ته دغه خبره کوي چې هلکه هغه واجبات خو ما پوره کړل، نور څه غواړې؟ او بس د واشروم نه خپې سپکوه بیا وځه. نو که بیا مطلب واشروم نه ووتلې خو بیا خو دغه سوچ وسوسه انشاءالله نه راځي، خو که په واشروم کې دننه راځي نو دغه طریقه ده. صحیح شوله؟ په دې طریقه باندې ختمېږي. او بل زموږ یو مولي صاحب زموږ استاد و، الله دې په عمر کې برکت واچوي، هغه به ډېره ښکلې خبره کوله. هغه وایي چې یاره وسوسه کله راځي که نه نو وایي په بېلمازه باندې لمونځونه کوه. مطلب دا دی چې یاره تا ته به وسوسه راځي چې بېلمازه یم، ټیک شوله؟ پاک شوی نه یم، او دا دی چې وجود باندې مې اوس هم نجاست دی او ښکته دی او بره دی، وجود مې لوند شوی نه دی ټولو، وایي دا به راځي. چې کله دغه سوچ راغی نو بس ټیک دی، په بېلمازه باندې دا لمونځ کومه نه، په قسم باندې پوهېږي. دا هغو خپل یو خبره به یې کوله، خو دا دی چې دغه هم یو طریقه کېدلی شي. صحیح شوله؟ نو د وسوسو د لرې کولو لپاره دغه طریقه ده. زما په ذهن کې نور ما ته دې څه علاج نه دی معلوم.